د افغان حکومت تر سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې تاسې خپله چوپتیا ماتوئ. تاسې تر اوسه ولې خاموشه واست؟ د نظام د سقوط تاثیرات په ټول ولس باندې وو. ولس هم غمګین وو، موږ هم ډېر زیات غمګین وو او احساسات هم ډېر لوړ وو. ضرورت د دې وو چې یو څه وخت په د خپلو اشتباهاتو باندې هم فکر وکړو او دې ته آماده واوسېږو چې ولس ته بیرته څه ووایو. واقعا یو غټه غمیزه وه چې پر موږ ټولو راغله. تاسې اوس چیرې یاست او ولسمشر غني چیرې دی؟ زه خو اوس فعلا امریکا کې یم او ولسمشر تر اوسه پورې په اماراتو کې دی. زه یو میاشت مخکې دې خواته نه راغلم. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ولې لا هم تر اوسه پورې خبرې نه کوي؟ په خپل فرصت سره به ولسمشر هم خپل خبرې وکړي. فعلا د پاره زه ستاسو خدمت کې. د اګست په 15مه څه پیښ شول؟ دغه کیسه که تاسو افغانانو ته وکړئ. مونږ په هغه ورځ باندې د دې آمادګي درلودله چې لاړ شو دوحې ته. زه خپله د دغه هیات برخه وم. رئیس صاحب جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې را سره وو چې تلل به وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي او عزت یې پر ځای وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو. داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته. امریکا وایي چې افغان ځواکونو جګړه نه کوله ځکه حکومت سقوط سو. تاسو دا خبره منئ؟ جګړه په هغه وخت کې افغان ځواکونو نور نه کوله چې نور د جګړې دپاره پاتې نه وو. منل دا چې افغان ځواکونو خپل شهامت او خپل قرباني افغان ولس ته ثابته کړې وه. دغه د 2014 نه وروسته چې خارجي قوتونه د افغانستان ووتل، دا ټول جنګ افغان ځواکونو کولو. په د اخر لحظه کې هم تر اخره صحنه پورې دې ځواکونو خپل شهامت وښودلو. ولې کله چې نور د جنګ دپاره کوم لامل نه و پاتې، او دغه ټولو ته واضح وه چې یو توافق د طالبانو سره شوی دی. سیاسونو نورو مشرانو د افغانستان طالبانو سره تماسونه درلودل، قومي مشرانو سره د طالبانو تماسونه وه. لکه څوک؟ که تاسو ځینې نومونه یاد کړئ چې چا ورسره تماسونه درلودل د طالبانو سره؟ د الف نه تر یا پورې ټولو تماس درلودو. داسې څوک نه و پاتې په افغانستان کې چې هغوی د تماس نه و. ما خپله بعضې وخت آزاد پارلمان چې لیدل راته خپله قصه کوله چې لاړ ول په دوبۍ کې طالبانو سره به لیدلي وه او د هغوی نه د ځان د امنیت دپاره تضمینونه اخیستي وه. بعضې مشران چې ورسره تماس درلودلو هغوی ټول وویل چې دوی د طالبانو سره په تماس کې دي. کله چې امریکایانو خپل تماس طالبانو سره رسمي کړلو، په هغه وخت کې دا یو سیګنال و ټولو هغه مشرانو ته چې هغوی هم د دې نه استفاده وکړله او لاړل طالبانو سره خپل تفاهمات وکړل او دغه تفاهم د دوی چې فکر یې کولو په افغانستان کې به د دوی آینده تضمین کړي او دا یو اشتباه وه. بعضو د موقت حکومت رهبرۍ خوبونه درلودل، یو نه په ډېر تعداد باندې و چې دا فکر یې کولو چې حتی دوی ته به دغه رهبري لا په لاس ورکړلی شي. ښه هدف مو د پخواني ولسمشر کرزي او عبدالله څخه دی؟ ما د هیچا نوم نه دی اخیستی او زه دا وایم چې دلته یو عمومي موضوع پرته وه او هغه ټولو مشرانو چې په افغانستان کې یا نن دي او اوس یا بعضې ووتل، د دې تمه یې درلودله چې طالب به د دوی سره غرض نه کوي او حتی طالب به دوی ته په حکومت کې سهم ورکوي. تاسو یو وخت یادونه کړې وه چې خلیل حقاني تاسو ته تلیفون کړی و. هغه له تاسو څخه په دغه تلیفوني خبرو کې څه غوښتنه کړې وه؟ د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه هر کار کوي هغې ته به یې مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟
او ورته ویل چې هر ځای کې چې زه درځم مذاکرې ته ته ماته ځای وښیه. ما دا فکر کولو چې حتما به په دې دوه ولایتو کې یا به په لوګر کې یا به په میدان وردګ کې او دواړه ولایتونه په هغه وخت کې د دوی د کنټرول لاندې وو. دوی ډیر خلک مثلا د زابل څخه د قندهار څخه اسکورټ کړل راوستل تر کابل پورې. ما ویل زه درځم د یو موټر سره او یو نفر به راسره یو ډریور تر دغه سرحد د ولایت پورې زه درځم. د هغې ځای نه تاسو ما اسکورټ کې ځای هم راته ښیه، خالي ولایت ووایه چې کوم ولایت کې زه به تر هغه ځای پورې درشم. ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو. پخواني ولسمشر حامد کرزي وویله یو څو ورځې مخکې چې که ولسمشر پخوانی ولسمشر اشرف غني له افغانستانه نه وای وتلی حکومت سقوط نه کاوه. تاسو دا خبره منئ، تاییدوئ یا د دې خبرې سره موافق یاست؟ په هیڅ صورت نه. حکومت سقوط کړی و. دا چې طالبانو 2 هفتې په آخره لحظه کې د دې لپاره دا خبره ما اورېدلې ده، د سفیر صاحب خلیلزاد د خولې مې اورېدلې، ولې هیڅ واقعیت نه لري. طالبانو په تیرو 3 کلونو کې موافقه ونه کړله. په د آخري 2 هفتو کې چې دوی پوهېدل چې د هغې په آخر کې امریکایان نوروزي او هیڅ شی نه پاتې کېږي، په هیڅ صورت دې ته نه و حاضر چې هغه توافق وکړي. په دغه ورځ باندې چې مونږ پلان درلودلو چې لاړ شو دوحې ته، تر دغه وعده لا تر اوسه پورې نه وه شوې چې دوی دې دغه زمونږ د هیات سره کینی. یو ورځ مخکې یو جلسه دایره شوله، غټه جلسه چې د شورای عالی مصالحې د جلسې نه وروسته رئیس صاحب جمهور ته راغلل او د رئیس صاحب جمهور نه پوښتنه وکړله چې یو باصلاحیته هیات دی دوحې ته لاړ شي. په دغه جلسه کې کرزي صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس صاحب جمهور نه دا غوښتنه وکړه چې د امریکانو نه یو تعهد واخلي او هغه تعهد دی چې د دغه هیات سره به دوی دغه ته یو موافقې ته رسیږي، او بل دا دی چې تر څو پورې چې د موافقې ته رسیږي دوی به کابل ته په زور باندې نه داخلي. کله چې رئیس جمهور دا خبره د امریکایانو سره شریکه کړله، امریکایانو د دې هرکلی وکړلو چې یو هیات لاړ شي او د طالبانو سره د خبره وکړي. مګر دغه نورو 2 خبرو په اړه باندې هیڅ وضاحت هم ورنه کړو، هیڅ وعده یې ونه کړله چې په دې باندې د طالبان موافقې ته ورسیږي. او بله خبره که چیرته طالبان موافقې ته رسیدل په داسې یو وضعیت کې چې هر څه شاوخوا د کابل دوی نیولي وو، په کنټرول کې درلودل او امریکایان هم په حالت د وتلو کې وو، دلته هیڅ داسې توافق نه و چې هغه د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ شوی وي. پر ولسمشر غني یو شمېر تورونه ولګېدل چې ګواکې له ځان سره پیسې وړي دي. که څه هم هغه دا تورونه رد کړي، خو دا چې تاسې ورسره واست، آیا ولسمشر له ځان سره پیسې وړي وې؟ په هیڅ صورت نه. ولسمشر په آخري لحظه باندې زه ورغلم او ما سره ترڅنګ د رئیس صاحب د محافظت رئیس وو. رئیس صاحب په خپل د کتاب په خونه کې وو چې ما ورته وویل چې رئیس صاحب نور وخت رسېدلی دی او باید د دې ځای لاړ شو. رئیس صاحب زما څخه غوښتنه وکړه چې باید یو ځل پاس لاړ شم. ما په هغه وخت کې دا لازمه ونه بله، ورته ومې ویل چې اوس وخت تیر دی، هره دقیقه مونږ او تاسو خطر سره نور هم مواجه کوي. نو حتی د دې لپاره چې د پاس لاړ شي، خپل شخصي کوم کتاب یو شی کې په ځان سره و چې هغه راواخلي، هغه هم روانه اخیستلی شو او د هماغه ځای نه مستقیم ووتلو. د رئیس صاحب سره هیڅ داسې شی نه و. دا ادعاوې یو تعداد دي چې غواړي چې یو د رئیس صاحب هغه تاریخ داغداره کړي. له افغانستانه ستاسو تر وتلو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ځان ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت خبره یې وکړه. تاسو ولې له دې مقاومت سره یو ځای نه سواست؟ د افغانستان د وتلو نه مخکې د پنجشنبې په ورځ باندې ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، 4 نفره کېناستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري.
وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دی وشي، ځکه په هغه ورځ باندې رئیس صاحب جمهور یو پیغام ثبت کړی و چې مقاومت وکړو، ولې کوم اطلاعات چې ما لوستل هغې ښودل چې دغه امکان نه لري، ځکه ولایت هر یو ولایت نه وروسته بل ولایت هم د سر په سر سره سقوط کولو، دلته دوی رئیس جمهور کوم دغه واده خلکو سره کوي، آیا دا امکان لري او دا توانایي په دې نهادونو کې شته که نشته؟ ما د خپله د درې واړو مشرانو دا خبره وکړله چې امکان د مقاومت نشته. حتی د وزیر صاحب دفاع مې دا پوښتنه وکړله چې دا مقاومت په پنجشیر کې کېدلی شي، هغه هم راته وویلې چې هغه امکانات اوس نشته په پنجشیر کې چې پخوا وه. په هغه وخت کې چې دوی هلته مقاومت وکړلو، هلته 10 کاله د جهاد مرکز و، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت 15 کلنه دوره کې هلته ډېر امکانات ځای پر ځای شوي وو، او بل دا ده چې عقبه یې درلودله، شاته تخار او بدخشان یې په خپله په کنټرول کې وو، نو د لارې د اکمالاتو دپاره درلودله، د زخمیانو د تخلیې دپاره یې درلودله، نو هغه وخت هغه امکانات اوس نه هغه امکانات شته دی او نه اوس څوک جنګ کوي. او بل دا چې 2-3 قصې حتی راته وکړې چې داسې پیلوټان چې د هماغې منطقې وو د وطندارانو ووایي چې هغوی ته مو زنګ ووهلو چې ولې وظیفه مو پرېښودلې ده، وایي چې هغوی بیرته راته وویل چې مونږ باندې د فامیل فشار دی چې دې وظیفه کې نه یوازې دا دی چې مونږ ته تهدید دی بلکې فامیل ته تهدید دی. نو وضعیت او فکر د مقاومت نشته، امکان نه لري.